نبوي سیرت اومه برخه. دلته ستا کور و دلته روش او پیدا شوي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانو او که نبوي سیرت چې بېرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته د یو راځئ چې دغه روژه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پر رڼا نور هم بډایه او په زړه پورې کړو. او کلونو شاته د یو چا پسې ګرځانه نبوي سیرت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لره. قدرمنو اوریدونکو تیر خپرونو دغه ځای ته راورسېدل چې فاطمه بنت خطاب د عمر خور د هغه جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر له نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرېښی دی؟ نعیم وویل هو. عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف را وګرځېدی د اخشي او د خور د کور پر طرف رهیسو. نن به هغه څه واورو چې نور څه وسول مخته. د فاطمې میړه د عمر بن خطاب اخشي سعید بن زید بن عمرو بن نوفل دی. هغه دغه سعید د هغه زید زوی دی چې د مخې بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین وو. او سعید بن زید د اولو مسلمانانو څخه دی او د هغه عشره مبشره څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیر ورکړی دی. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله عنه د خپلې خور فاطمې کور ته ورځي، سعید رضی الله عنه د فاطمې خاوند هم په کور کې دی. خباب رضی الله عنه هم د دوی سره دی او قرآن مجید ورته وایي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته چې نوي په اسلام مشرفه کېدل هغه کسانو راستول چې مخکې ایمان راوړی وو چې قرآن او اسلام وروښي. نو دوی 3 نفر سره ناست دي. قرآن کریم وایي چې عمر کور ته وداخل سو او د ننه په خونه کې د قرآن مجید د ویلو اواز واورېدی. پوره یې نه اوري، فقط یو همه وژوژ اوري. غوږ یې ورته ونیوی، بیا هم نه پربیلیږي. نو یې دروازه ورپورې وهل. عمر جبار. تاسې فکر کوئ چې د عمر به په څومره قوت او طاقت و؟ عمر په بدن ډیر لوی سړی و، د هغه ډیرو غټو خلکو څخه چې ډیر لوی او قوي بدن یې و. کله به چې پر آس پور سو پښې به یې ځمکې ته رسېدې. د ده په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نو بې له خالد بن ولید رضی الله عنه څخه. د دوی دوو د غټوالي په باره کې وایي کله چې به ډیر مسلمانان سره یو ځای سوه د ټولو له منځه به خالد او عمر معلومېدل. د عمر رضی الله عنه ډیر لوی او بردار زګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلودل. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، خور یې وبېرېدل. ژر یې خباب رضی الله عنه په بستو کې پټ کړ. پستو په پښتو کې هغه خونې کوچنۍ خونې ته وایي چې دا ستوګنې د خونې په اخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي او په عربي کې مخدع ورته ویل کېږي. خباب یې هلته پټ کړ. فاطمې هغه د قرآن مجید ورکه پټه کړه او بیا دروازه خلاصه کړه. عمر ورننوتی او وویل تاسې څه شوئ؟ هغه وویل هېڅ شی نه، موږ په خپل منځو کې خبرې سره کولې. عمر وویل یا ما یو څه واورېدل، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید رضی الله عنه وویل یا عمر که حق بې له ستا له دین په بل دین کې و
عمر پر سعید نارې کړې آیا له دینه اوښتی؟ سعید ویل یا له دینه نه یم اوښتی بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخ سعید راچپه کړ او وهي د عمر خور فاطمه رضی الله عنه عمر ځینې راپورته کړي او خپل خاوند خلاصوي. عمر خپل خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه ووهل، د هغه شونډه پرې سوه او وینې ځینې رایلسوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه او وویل هو موږ مسلمانان سوي یو او پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عمر نا امید سو او ویلیدل چې خور یې جاړي او د خولې څخه وینې بهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو. په زړه کې یې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپله خور وهي او دا هم اول وارو چې خور یې ووهل. نو یې په نرمه لهجه ورته ویل هغه ورقه چې تاسې وویل هغه راښکاره کړئ چې زه یې ووایم. خور یې ویل نه یې درښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او غذا په بد نیت لاس نه وروړم، فقط رایه کړه چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو. نو ورته ویل یا عمر دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې، که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکړه بیا به ورکه درکړم چې ویې وایې. د عمر فکر او چرت په هغه ورک کې بند سو چې دا به څه شي وي او څه به پکښې لیکلي وي. نو له ډېر شوقه موافق غسل خانې ته یا تشناب ته ننوت او غسل یې وکړ. کله چې راووتی خور یې هغه ورکه ورکړه چې قرآن مجید پرې لیکل سوی. د حضرت عمر رضی الله عنه لیک او لوست زده و او د ورکې په ویلو شروع وکړه. په ورکې کې لیکل سوی وه بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله عنه وویل الرحمن او رحیم څومره ښه پاک او طیب نیک او مبارک نمونه دي. بیا لیکل سوی طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یعنی ای محمد موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوي. الا تذکرة لمن یخشى، بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل سوی دی د هغه چا له طرفه چې پیدا کړي دي مځکه او لوړ لوړ اسمانونه. الرحمن على العرش استوى، دغه د مځکو او اسمانونو خالق ډیر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالب دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، خالص دلر دی یوازې دی یا مالک دی د هغو شانو چې په اسمانو کې دي او د هغو شانو چې په مځکو کې دي او د هغو شانو چې د مځکې او اسمانو په منځ کې دي او د هغو شانو چې تر مځکه لاندې دي. دغه ټول موجودات په پیدا کولو په ملکیت په فرمانبردارۍ کې یوازې د الله جل جلاله دی، بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، او که په خبرو یا ذکر کولو سره جهر په زوروالي کوي دې ته ضرورت نسته، ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او علم دی په پټه خبره او تر هغې هم په پټه چې د زړه حال دی. الله ته په زوره خبري کراري خبري بلکې پټ د زړه حال ټول یو شی دی په ټولو حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې هم دی جل جلاله دی، خالص دلر دی ښه نمونه او صفتونه. دغه د سورة طه آیاتونه وایي تر څو د آیات شریف ته ورسېدي چې الله جل جلاله فرمایي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکري، بشکه چې زه الله یم بې له ما بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نسته، نو زما عبادت کوه او زما د یادولو لپاره لمونځ ادا کوه. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها، بشکه چې قیامت راتلونکی دی زه اراده لرم چې د هغه د راتللو وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا كل نفس بما تسعى، د پاره د دې چې هر چاته د هغو عملونو جزا ورکړل سي چې دوی کوي. داسې آیاتونه دي چې ټول د الله او د قیامت په باره کې خبرې کوي. حضرت عمر دغه آیاتونو په تلاوت سره نرم سو، د کلام الله تر تاثیر لاندې راغی، د مسلمانېدو اراده یې سوه. نو وویل دا څومره ښه او مکرم کلام دی، محمد صلی الله علیه وسلم راوښی چې ورسم. خباب رضی الله عنه خو پټ و او دا خبرې اوري. دلته چې عمر دا خبره وکړه خباب راوغورځېد، وویل
زیر در کوم یا عمر زه دا ارزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي. هغه وویل الهي په عمر بن خطاب یا ابو جهل بن هشام سره اسلام معزز کړي او درځه رسول الله صلی الله علیه وسلم به زه در وښیم. نو حضرت عمر د ارقم ابن ارقم کور ته وررهي کړ. هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او د تعلیم ځای و. کله چې دوی د ارقم کور ته ورسېدل د عمر رضی الله عنه سره تر اوسه هغه توره ورسره وه او د جنګ دپاره اماده معلومیږي. او هلته بیا هغه نعیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر وروړي چې عمر ستا د وژلو نیت را رهي دی. اصحاب کرامو ټول اخبار داسې رسېدلي دي چې عمر را رهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وژني. په هغه نور کیسه چې د فاطمه بنت خطاب او سعید بن زید په کور کې پیښه سوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د دغه راتلونکي خطر د مقابلې دپاره تیار او اماده دي. کله چې عمر د ارقم ابن ارقم کور ته ورورسېدی او د کور دروازه یې وټکول یو د اصحاب کرام څخه ورولار سو. دروازې تر چا کې وکتل ویې لیدل چې عمر توره پر لاس ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دننه په خونه کې و هغه ته یې حال ووایه او دلته صحابه کرام د سرا په میداني کې سره راټول دي. حمزه پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده؟ دوی وویل عمر دی. حمزه وویل عمر دروازه ور خلاصه کړئ، که د ده راتګ د خیر په نیت و خیر به وویني او که د شر په نیت راغلی و په توره به یې ووژنو، د ده په توره به یې ووژنو. هو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډیر قوي دی، مګر سیدنا حمزه رضی الله عنه جنگي پهلوان او پارس دی، داسې پهلوان چې په قریش کې مثل نسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خونې یا کوټې څخه راووتی. حمزه وویل پرېږدئ چې کور ته راسي، زه د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل یا حمزه ته ننوځه. حمزه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر خونې ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل عمر ته دروازه ور خلاصه کړئ. اوس خلک په حیرت کې دي چې عمر د ده صلی الله علیه وسلم د وژلو لپاره راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړئ. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم ساتونکی هم نسته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل ته خونې ته ننوځه، مګر چاره نسته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت حتمي دی. عمر ته یې دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته وننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنږدې سو، عمر یې تر ګریوانه ونیو او شدید ټکان یې ورکړه. په دومره قوت سره یې وښوروه چې عمر پر زنګنو کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای د خطاب زوی، د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سي. او نور یې هم پسې وفرمیل او ته تر هغو نه مسلمانېږي چې له هغې غضب در باندې نازل نسي لکه پر ولید بن مغیره چې نازل سو او ویې فرمیل اللهم هذا عمر بن خطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. عمر ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر ووایه او کوم اصحاب کرام چې دلته موجودو هغو هم په لوړ آواز ناره کړه الله اکبر. دا تکبیر په دومره لوړ آواز و چې ټولې مکې واورېدی. قریش وویل والله یوه حادثه پیښه ده او لویه حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه سو چې خبره ښکاره او واضحه سوه او خلک خبر سوه. نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپل کورو ته ولاړ سي. ټول مسلمانان د ارقم له کوره په تلوار ووتل او هر یو په خپله لار ولاړی. عمر رضی الله عنه وایي کله چې ما اسلام راوړی د ځان سره فکر وکړي چې د اهل مکې څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عداوت لري. خپل زړه راته ویل ابو جهل. نو ورغلم د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویې ویل اهلا وسهلا مرحبا یا اخي. او ویل څنګه راغلی؟ ما ویل غواړم چې خبر دې کړم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او ټول هغه شان منم چې محمد راوړی دی. ابو جهل د کور دروازه په زوره بنده کړه. ویل طبعا لک تا لرې دي مرګ یا هلاکت وي، زما دې ټوله ورځ را خراب کړه، په شنه سهار دې دا زیرې را باندې وکړئ. دا څه خبر و چې تا ماته راوړي؟ تاسې پوهېږئ چې عمر د همت او میړانې د قصد او عزم خاوند و. د ده اسلام ټولو مشرکانو ته ذلت او سپکاوی و او مسلمانانو ته عزت شرف او خوشحالي و. عمر رضی الله عنه وایي کله چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پرا وګرځېدل او وهل او ټکول به یې ورکول. خو کله چې زه مسلمان سوم زما ماما ته ورغلم چې عاصي ابن هاشم و، په خپل اسلام خبر کړي. هغه په کور ننوتی او دروازه یې راته وتړل او بیا د قریش یو بل لوی سړی ته ورغلم چې ښایي دغه ابو جهل وي. هغه مې هم په خپل اسلام خبر کړي. هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور ننوتی. بیا عمر رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې څوک سیر او پټ راز نه ساتي خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي. عمر رضی الله عنه غواړي چې د ده د مسلمانېدو خبر ژر ناشر سي او ټول قریش په خبر سي. خلکو ورته ویل د خبر د نشرولو دپاره تر جمیل بن معمر بل مناسب څوک نسته، نن خبر ورته
ورته ووایه په دغه ورځ د مکې ټول ښار در خبروي. د هغه وخت د BBC راډیو وه. عمر رضی الله عنه د جمیل پر طرف وررهي سو. د دغې کیسې روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کوي او وایي زه به خپل پلار پسې وم چې پلار مې جمیل بن معامر ته ورغلی. جمیل د کعبې شریف سره ناست و. عمر رضی الله عنه ورسره کښېنست او ورته وویل یا جمیل ایا ته نه یې خبر؟ هغه وویل په څه شي؟ وویل ته نه شوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي والله زما پلار ته هیڅ ځواب ورنه کړی او نه یې پوښتنه ځینې وکړه کله یا څنګه، بس ولاړ شو او نارې یې کړې یا معشر القریش یا معشر القریش. عمر له دې نه واوښتی. عمر رضی الله عنه تر شا پسې دی او وایي دی دروغ وایي بلکې زه مسلمان سوم او وایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عمر رضی الله عنه خپل اسلام د ټولو قریشو په حضور ښکاره کړی. قریش د عمر رضی الله عنه په وهلو شروع وکړه. دوی وهي او دوی وهي. دی وهلو له ماپښینه تر ماښامه دوام درلودی خو په اخر کې عمر رضی الله تعالی عنه ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې یې وهل کوي خو عمر یوازې دی او پر لپسې وهل کوي. قریش یو نفر نه دی، پر عمر رضی الله عنه له هر طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله عنه پوسو چې نور نسم جنګېدلی نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه بن ربیعه و هغه یې ونیوی او پر ځمکې غزار کړی او د هغه پر ځګر کښېنست. نور قریش دی وهي خو دی د عتبه پر ځګر ناست دی او دوی ګوتې د هغه پر سترګو رومږي او ورته وایي دغه خلک راڅخه لرې کوي او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړې ځینې لرې سي پرېږدئ والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر یې پرېښاوه. ده هم عتبه ایله کړې. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله عنه بیا عتبه ونیوی. عتبه بیا نارې کړې. دوی دغه ونیسي ایله کې په حال کې وه سو عاص بن وائل د عمر بن العاص پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه راغلی وویل څه کیسه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسله نور هم اوږده سي خپله د قریشو په منځ کې فتنه جوړیږي. نو وویل یو سړی د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کړی پرېږدئ. هغو هم پرېښوه. عمر رضی الله عنه خپل کور ته ولاړی. امام بخاري د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت کوي او وایي کله چې عمر رضی الله عنه په کور کې و او دا بیر ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي په دغه وخت کې عاص بن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عاص په جاهلیت کې زموږ د خلفاو څخه او عمر رضی الله عنه ته ویل څه درته پیښه ده؟ عمر ویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سوم ما ووژني. عاص بن وائل ویل څوک نسي در نږدې کېدلی. عمر ویل پس له دغه چې عاص دا راته ویل نو زه په امان سوم. عاص چې له کوره وروتې ویې لیدل چې شیله په خلکو ډکه ده. ویل چیرې ځئ؟ خلکو ویل دغه عمر ته ورځو چې له دینه اوښتی دی. عاص ویل هغه ته څوک نسي ورتلی یعنې زما په جوار او ساتنه کې دي. بیا نو خلک سره وپاشل سول. اوس نو عمر رضی الله عنه هر ورځ د کعبې شریف سره د قرآن مجید وایي خو څوک د بیرې نسي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبتا مشرکانو ته د عمر رضی الله عنه ایمان راوړلو مګر د مسلمانانو دپاره د عمر رضی الله عنه اسلام څه پیدا ورسول. د هغه په باره کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي موږ مسلمانانو د کعبې شریف سره لمونځ نسوای کولی تر څو چې عمر اسلام راوړی. صهیب بن سنان الرومي رضی الله عنه وایي کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره کېدی او موږ مسلمانان د کعبې شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوی پر کعبه شریف مطواف کولی سوی او که چا بد او نالایق راته ویلي وی تر یوې اندازې مو د هغه جواب هم ورکولی سوی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي له کومه وخته چې عمر اسلام راوړی موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال دغه ټول تغییر د هغې ورځ څخه راغلی چې عمر د ارقم بن ابي ارقم کور ته راغلی او ورغلی او وویل یا رسول الله. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغییر د هغې ورځ څخه راغلی چې عمر رضی الله عنه د ابن ارقم کور ته ورغلی او وویل یا رسول الله آیا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاتې سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی که مړه سئ او که ژوندي پاتې سئ تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله عنه وویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وي چې ته یې په حق سره رالیږلی موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه اصحاب کرام په دارالارقم کې موجود وو د وتلو لپاره تیار او آماده کړل مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې قریشو د ساداتو او اشراف څخه مریان او هغه ضعیفه خلک یې پرېښول چې دغه نفر ټول 40 نفر سوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لینه یا دوه قطار ځینې جوړ کړل او ټول نفر په خپله اسلحه سره مسلح دي. د یوه قطار په مخ کې حمزه بن عبدالمطلب دی او د بل قطار په مخ کې عمر بن خطاب رضی الله عنه دی او د دا دوه قطارو په منځ کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم رهیدي. ټول مسلمانان د دارالارقم څخه مسلح او منظم راوتل او د کعبې شریف طرف ته رهیدي. پر لارې تهلیل او تکبیر وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او الله اکبر وایي.
قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه نسوه، نه یې آزار وکړي او نه یې جنګ ورسره وکړي. د قریشو د ساداتو او اشراف څخه 40 نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه سره د الله جل جلاله دین ښکاره او روښانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حال څخه و اظهار او اعلان ته راوتی. او د دغه ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه عمر رضی الله عنه ته د فاروق لقب ورکړل سو. و چې عمر رضی الله عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو، د قریش ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو و اشد عذاب ته ملا وتړل، حتی په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو ازار شدید کړي. ابو جهل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او ویل یا محمد کدی تر دې ورسته زموږ خدایان په سپک سره یاد کړل، بیکاره او بې قدرته دي وبلل، موږ بیا ستا رب ته ښکنځل او بد ویل کوو. که څه هم قریشو الله جل جلاله پر ربوبیت سره مانه او د هغه جل جلاله عبادت یې هم د بتانو د عبادت سره کاوه او ویل به دغه بتان موږ و الله ته نږدې کوي، مګر نن ورځ د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي او ویل که تا بتانو ته بد وویل او موږ و الله ته بد وایو. نو په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي ولا تسوبوا الذين يدعون من دون الله فيسوبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی ای مؤمنانو هغه معبودانو تشکنزل او بد ویل مکوي چې دغه کفار د هغو عبادت کوي، نو دوی به د خپل جهالت څخه الله جل جلاله ته په ناحقه سره شکنزل وکړي. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بتانو د بد ویلو څخه منع سوه. که څه هم د بتانو په بد ویلو کې د اسلام مصلحت او فایده سته، مګر لوی ضرر هم ورسره ملګری دي چې هغه پر الله جل جلاله بد ویل دي. نو مسلمانان هم د بتانو د بد ویلو څخه چپ او په پټه خوله سوه. دا د دې لپاره هغه لویه او بده ګناه منع کړل سي کومه چې پر الله جل جلاله بد ویل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دعوت د پرېښولو دپاره د قریشو وړاندیزونه. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، دغه دوه مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه بن عبدالمطلب او عمر بن خطاب تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم توري پرتې سیرې سوې او قریش د هغه عذاب ورکولو د نشې څخه پر سوده سوه. اوس ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډېرېږي، نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبرو له لارې د دعوت په پرېښولو کې کومې فیصلې ته ورسېږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه وغواړي دوی یې ورکړي. خو دوی بیچارهګان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پر راخیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دعوت په مقابل کې د غوماشې د وزر قدر او قیمت نه لري او دوی په دغو خپلو وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده سوه. هغه داسې قریشو مشوره وکړه، ویل اوس نو موږ ته دوې لارې پاتې دي چې د هغو څخه به یوه عملي کوو. یوه دا چې په خپله د محمد صلی الله علیه وسلم سره بحث او خبرې وکړو، قانع به یې کړو چې د دغه دعوت له کار څخه لاس واخلي. که یې دا نه کړه قبوله، نو دوهمه لار پاتې ده چې هغه مخامخ مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو دپاره ورسي چې خبرې ورسره وکړي. د قریش یو خاص مشر د دغه کار دپاره انتخاب کړي. څوک وایي چې ولید بن مغیره و او څوک وایي عتبه بن ربیعه و. په هر صورت یوه ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سرناست دي. ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې یوازې ناست دی. ولید یا عتبه وویل یا معاشر القریش آیا محمد ته ورنسم او خبرې ورسره ونه کړم، ښایي زموږ د وړاندیزونو څخه یو شی قبول کړي او موږ پرېږدي. قریش وویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کښېنستی. وویل ای وراره تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړی چې په هغه سره دوی وپاشل، د دوی پر دین او خدایانو د عیبونه وویل او د دوی تیر سوي پلرونه د کافران وبلل. اوس زما څخه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، ښایي د هغو څخه ځینې خبرې قبولې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وایې یا ولید زه یې اورم. هغه ویل ای وراره که ته په دغه کار سره پیسې غواړې، دومره مال او پیسې به درته راټولې کړو چې تر موږ ټولو مالدار او غني سې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې شریف سره ناست دی او غوږ یې ورته نیولی دی. دا د خبرو کولو او خبرو اورېدلو ادب دی، موږ هم باید زده کړو. که څه هم د ولید ټولې خبرې پوچې او بې معنا دي، مګر ادب دا نه ایجابوي چې هر ګړی د هغه خبرې ور پرې کړې او خپلې خبرې شروع کړې. نو یې غوږ ورته نیولی دی. ولید نور هم خپلو خبرې پوره کړ او وویل که د دې کار څخه شرف مشري او سرداري مقصد وي، د مکې عمومي سردار او رئیس به دې کړو، هیڅ فیصله به ستا د رایې څخه مخالفه نه کوو. او که پاچاهي غواړې زموږ پاچا به دې کړو. او که د دې کار څخه مقصد ښځه وي، هره پیغله چې ته لاس پرېږدې در په نکاح به یې کړو. او که دغه شی تا ته یو خیال او تصویر راځي، یعنی سودا او وسوسه وي او ته د ځان څخه نسې لرې کولی، طبیب به درته راوغواړو او په دې لار کې به تر هغه وخته پیسې خرڅې کړو تر څو چې ته جوړېږې. که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او دعوت خبرې پرېږدي، قریش تیار او اماده دي چې د هغه په بدله کې هر څه ورکړي او هر څه وکړي. قریش وایي هر څه چې ته وایې زموږ قبول دي،
پر تا ویل او پر موږ یې کول دي. خو د دین او دعوت خبرې پرېږده. قریش د دغې اندازې له اسلامي دعوت په تکلیف و او د دعوت د نشرېدلو څخه په بیره کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ ورته نیول دي. کله چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغ سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا خبرې خلاص وې؟ ولید ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اوس نو ما ته غوږ ونیسه. اخلاق دغه دي. تر کومه وخته چې هغه خبرې کولې دی صلی الله علیه وسلم چوپ او خاموش و، فقط غوږ یې نیولی و. کله چې ولید د خبرو کولو څخه فارغ سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اوس نو غوږ ونیسه. هغه ویل ښه وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سورة حمیم سجده څو آیتونه ورته تلاوت کړل. په نور خبرو سره ځواب ورنه کړی. د هغه دپاره فقط قرآن مجید کافی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل اننا عاملون. ژباړه دغه قرآن د هغه الله له طرفه رالیږل سوی دی چې ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. قرآن داسې کتاب دی چې آیتونه یې په تفصیل سره بیان سوي. قرآن دی چې په عربي ژبه لوستل سوی دی. دغه قوم دپاره چې پوهیږي مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کفارو ته له دوزخه بیرونکی دی. نو د دغه کفارو څخه ډیرو مخ وګرځوه. دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي زموږ زړونه په پردو کې دي، په هغه څه نه پوهیږو. ته یې موږ ته دعوت وې چې توحید او قرآن دی او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی. ستا خبرې نه اورو. زموږ او ستاسې په منځ کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ به په خپل دین عمل کوونکي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیتونه ورته تلاوتول تر څو د الله جل جلاله دې قول ته ورسېدی. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ژباړه که چیرې دغو کفارو د حق څخه مخ واړوه نو ته دوی ته ووایه زه تاسې د سخت عذاب څخه بیروم په مثل د سخت عذاب د عادیانو او سمودیانو چې پر عادیانو باد سرسوري مقرر سو او پر سمودیانو جبریل علیه السلام چغه او ناره وکړه. ولید د صاعقې د نامه په اورېدلو سره ډېر زیات وبېردی. د خپله ځای ور ولاړ سو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارکه خوله یې لاس ورکښېښود چې چپ او نور د عذاب خبرې ونه کړي. او وویل د الله روی مې در وړی دی رحم، د الله روی مې در وړی دی رحم. ولید له ډېر بیرې وارخطا سو چې پر دوی به هم داسې صاعقه نازله سي لکه د عاد او سمود صاعقه او بیرته راغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور آیاتونه هم پسې تلاوت کړه تر څو د سجدې و آیات ته ورسېدی. د سجدې آیات چې تلاوت کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه او بیا ورته وویل یا ولید وا دې اورېدل اوس نو ته او دغه آیاتونه زما له طرفه ستاسې جواب دی. نه بحث و نه مناقشه او نه نور دلایل. فقط او فقط د دوو خبرو جواب د قرآن مجید آیاتونه و. فقط او فقط د خبرو جواب د قرآن مجید آیاتونه و. ولید له خپله ځایه لکه بېهوشه ولاړ سو. دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی. دا د قرآن کریم تاثیر دی. ولید د اول وار دپاره قرآن مجید مفصل او بې ژغه ژغه واورېدی. داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و. فکر او پام یې پر کاوه. د قرآن مجید تر تاثیر لاندې راغی. ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی. ټول قریش په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست وه. د یې د بحث او پیشنهاد دپاره لیږلی و. اوس ټول د جواب په انتظار دی. خو ولید لکه مسحور او بېهوشه دارالندوه ته ورننوتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري. کله چې د بشر ځینې کلام یا بیان سحر تاثیر ولري نو د قرآن مجید او الهي کلام په باره کې څه فکر کوئ؟ رښتیا هم ولید بن مغیره د قرآن مجید په اورېدلو مسحور سوی و. کله چې دارالندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی وویل سړی بیرته راغلی مګر په والله نه په هغه مخ چې تللی و. په سړي کې ډېر فرق راغلی دی. ولید کښېنستی. قریش ورته ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې د هغه په مثل خبرې مې په خپل عمر نه وې اورېدلې او دا خبرې یې هم پر اضافه کړې. د ده خبرې خوږوالی لري. په خبرو کې اعجاب او ښایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري. معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د ده خبرې تر هر چا لوړیږي او د ده پر خبرو څوک نسي لوړېدلی. د عربو لوړوالی مهارت او پوهې په ژبه کې وه. سبحان الله. هر وخت چې الله جل جلاله یو قوم ته خپل رسول ورلیږلی دی د هغه شي معجزه یې ورسره ورکړې ده چې دغه قوم په هغه شي کې مشهور او رسېدلی و. مثلا د عیسی علیه السلام قوم په طب کې شهرت درلود او رسېدلی و. نو عیسی علیه السلام معجزې هم له دغه قسم څخه وې چې پیس یې جوړاوه، مرزاده ړوند یې بنا کوه، حتی مړ یې ژوندي کول.
ځکه چې دغه قوم ته دا ور معلومه سي چې دا د الله له طرفه معجزه ده او دا د انسان کار نه دی. همدارنګه د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی او مشهور و. نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته هم له دغه قسمه معجزې ورکړې. هغه دا چې د لاس له کړی دومره لوی مار سو چې د ساحرانو ټول جوړ سوي شیان یې تیر کړل چې لاس به له بغله راویسي داسې به ځلېدی لکه لمر. نو ځکه د فرعون ساحرانو چې سحر یې پېژندی او د سحر ماهیات ور معلومو، کله چې دغه معجزې ولیدې پوه سو چې دا سحر نه دی بلکې الهي معجزه ده او ایمان یې راوړی. عربو د دې شیانو څخه کوم شی نه درلودی، هغه دوی چې درلودی او رقابت یې پکاوه او د هغه شي استادانو د ژبې فصاحت او بلاغت و. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بل داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي. نو ځکه عربو ته له هغه جنس معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی. داسې شی په معجزه کې نه ورته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان وو او قرآن مجید دومره بلیغ او فصیح وو چې دوی ورته عاجز وو او تر اوسه هم ورته عاجز دي. نو ځکه د ولید پر ژبه دغه جملې وویل سوې. قریش ورته ویل یا ولید تا خپل دین پرېښوه، له دینه واوښتې؟ ولید ویل یا له دینه نه یم اوښتی، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل دا شعر دی. ولید ویل والله تر تاسو ټولو په شعر پوهېږم، د شعر په بحر و په نثر و په شعر په ټولو پوهېږم، شعر پیژنم، د عربو ژبه را معلومه ده، مګر د محمد صلی الله علیه وسلم کلام شعر نه دی. قریش ویل چې شاعر نه دی نو کاهن او کوټګر دی. ولید ویل کاهن پیژنم او کارونه د هغو د اور بلولو او شانو سوځولو ټولې طریقې را معلوم دي، حتی میرګیان او د میرګیانو مرض را معلوم دی، د لیوني او میرګیاني هیڅ حرکت پکې نسته. قریش ویل نو ساحر او جادوګر دی. ولید ویل سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شانو تړل او غوټه کول را معلوم دی، د هغو په پوکلو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکې نسته. قریش ویل موږ نه پوهېږو چې څه درته ووایو. ولید ویل یا قوم زما خبره قبلوي؟ هغه ویل وایه مقصد دې څه دی؟ ولید ویل دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوي. قریش ویل هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل اول دا چې متابعت به یې وکړو ځکه د ده خبرې حق دی. دوی ویل په تا یې هم سحر کړی دی ځکه موږ څنګه خپل او د خپلو پلرونو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل چې دا مو نسبه خوښه او نه یې قبلوي نو دا دوهم کار وکړئ. قریش ویل هغه څه شي دی؟ ده وویل دی او خلک سره پرېږدي چې خلک دعوت کړي. په والله د دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. که دی پر خپلو غالبه سو د ده عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی. دی هم د قریش څخه دی، د ده فخر ستاسې فخر دی. تاسې به په ده سره هغه بختور خلک سئ او که خلک دی ووژني دا هم هغه شی دی چې تاسو یې غواړئ. د ولید خبره پخه او معقوله وه. قریش وویل یا والله دی او خلک به هیڅ کله نه سره پرېږدو. ولید متردد سو چې قریش نه په اوله خبره راځي دی نه په دوهمه. ولید وویل اوس به نو آخري خبرې درته وکړم. قریش ویل ښه وایه. ولید ویل هغه مناسب او معقول شی دا دی چې خلکو ته ووایه چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید یوه وي. کوم څوک چې د مکې له دباندې څخه راځي و هغو ته به موږ ټول دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې دغه په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي، پلار او زوی سره جلا کوي. سبحان الله. شیطان د دغه ولید لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه د کوشش کاوه چې قوم ته سمه لار وروښي، مګر اوس دی په خپله واوښتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په بدو ویلو شروع وکړه. نو د دغه ولید په باره کې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل سوه چې رب جل جلاله فرمایي ذرني ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر. اوس په دغه تلاوت سو آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې سي. ذرني ومن خلقت وحیدا. الله جل جلاله فرمایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړي دي سره پرېږده. د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور له نسله بې ماله او بې اولاده یوازې راوځي. فوج او لشکر، مال او دولت او اولادونه او اقربا شان د ځان سره نه راوړي. او یا د یوازې څخه مقصد خاص دغه ولید بن مغیره دی ځکه دی د پلار یو زوی و. وجعلت له مالا ممدودا. او بیا مې دته ډېر زیات مال ورکړی.
وبنین شهودا او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و. ولید د ډیر مال خاوند و او د لوس زامنو پلار و چې دغه زامن به همیشه د ده سره په مجلس کې حاضر و. ومهدت له تمهیدا تیار او آماده مې کړل ده لره په تیارولو سره، یعنی ده لره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول اسباب آماده کړي وو. ثم یطمع ان ازید او بیا طمع او امید کوي چې نور به هم ورزیات کړم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هیڅ کله داسې نه کوم چې مال نفر او نعمتونه د نور هم ور ډیر کړم، بېشکه چې هغه دغه ولید زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. سأرهقه صعودا، ژر ده چې د اور پر لوړ غره به یې وخېژوم. صعود په دوزخ کې د یو غر نوم دی چې همیشه کافران ورخېژول کیږي، بیا دغه غره له سره را لغړول کیږي چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر، بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب ووایم او په خپل زړه کې خبره جوړ کړه چې وایي قرآن کریم سحر دی. فقتل کیف قدر، پس هلاک سو، ملعون کړل سو، څنګه یې دا خبره جوړ کړه. ثم قتل کیف قدر، بیا دی هلاک او ملعون سی، خراب او برباد سی، څنګه دا خبره جوړ کړل چې قرآن سحر دی. ثم نظر، بیا محمد یا قرآن ته وکتل. ثم عبس وبصر، بیا مخ تریو او تندی غوټه کړی. ثم ادبر واستكبر، بیا محمد ته شا کړه او د اسلام څخه سرغړونه وکړه. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، نو ویل نه دی دا قرآن مگر سحر دی چې نورو ساحرانو څخه را نقل سوی دی. فان هذا الا قول البشر، نه دی دغه قرآن مگر قول د بشر. سأسلیه سقر، ژر به دی د دوزخ اور ته داخل کړم. بس دغه سړی چې حق یې وپېژندی او دته دغه حق واضح او روښانه سو تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم ورته راوبلی او بیا یې په یو وار واوښتی. داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدی، نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. سأسلیه سقر، ژر به دی د دوزخ اور ته داخل کړم. دغه آیتونه د دغه حادثې یا سوال و جواب په سبب نازل سوه. دوهم وار بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قریشو خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، امام طبري او ابن کثیر او نور سیرتپوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغوی کې ولید بن مغیره، عاص بن وائل هم و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او دا وار بیا پر عرض وکړ چې دومره مال به درکړو چې په موږ ټولو قریشو کې غني سي او موږ به د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو ښایسته پیغله در په نکاح کړو، او که دغه شی مرض وي یا د پیري څخه درته پیښ وي موږ به دې په هر څومره پیسو سره چې وي علاج وکړو. او داسې نور د نبي شان پر عرض کړه او وویل ته فقط زموږ د اله او خدایان بد ویل پرېږده او زموږ عادتونه او رواجونه د ناپوهي او جاهلیت عادتونه مه بوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه د دغو شانو دپاره چې دغه تاسې یې راباندې ارزوئ یا راکوئ نه یم رالیږل سوی چې په خپل رسالت سره دې زه ستاسې مالونه وغواړم یا دې په تاسې کې شرف وغواړم یا دې پر تاسې پاچاهي وغواړم، مګر الله جل جلاله زه تاسې ته رسول رالیږلی یم او پر ما یې کتاب نازل کړی دی او زه یې امر کړی یم چې تاسې ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورسوه او تاسې ته مې نصحت وکړئ. که تاسې دغه شان چې ما د خپل رب له طرفه درته راوړي دي قبول کړئ، دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده، او که یې نه منئ تر هغو صبر درته کوم چې الله جل جلاله زموږ او ستاسې په منځ کې فیصله کوي. قریش ورته وویل که ته د دغو شیانو څخه چې دغه موږ در باندې عرض کړل هېڅ شی نه قبلوې او ته دعوه کوې چې زه رسول الله یم، نو تر تا د مخه ټولو انبیاو خپلو قومونو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما تاسې ته د رب جل جلاله کلام راوړی دی. کفار وویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې موږ مځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډیر تنګ دی. نو دی د خپل رب څخه چې ته په دغه رسالت را لیږلی وغواړه چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولي او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولي چې د هغو ولو په واسطه موږ ته باغونه، زراعت او واښه راشنه سي او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه پیدا ووینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا د الله جل جلاله کار دی، که هغه خوښه وه دغه شان به درکړي او که یې نه وه خوښ نه یې درکوي. کفار ویل یا محمد داسې نه کېږي، که دا نسې کولی نو ته زموږ مړه سوي پلرونه او نیکهګان را ژوندي کړه. ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو او د هغو په جمله کې به قصی بن کلاب هم وي. دغه یو صادق شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دی که باطل
کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مړي الله ژوندي کوي، زه مړي نه سم ژوندي کولی. قریش وویل ګوره هیڅ نسې کولی، خو بیا هم ته وایې چې تا ته ملایکې راځي، موږ غواړو چې دغه ملایکې ووینو، ځانونه دې راښکاره کړي، د هغو په لیدلو سره به موږ ستا تصدیق وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې د ملایکو د لیدلو توان او طاقت نه لري، او دا هم د الله جل جلاله کار دی. که اراده وه درته ښکاره به یې کړي، او که اراده نه وه نه یې لیدلی. کفار ویل یو کار دې هم ونه کړی او ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو. حال دا چې ته غریب یې، خلک د غریبانو متابعت نه کوي، نو که ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو له خپل ربه وغواړه چې باغونه او قصرونه مریان او مالونه درکړي. کله چې ته غني سوې بیا حق لري چې خلک ستا متابعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله جل جلاله رسالت او نبوت بلکې الهي ټول فضیلتونه په مال او غنا پورې تعلق نه لري. مال خپل خاوند الله ته نه نږدې کوي، بلکې علم، تقوا او وحی دی چې انسان ورب ته نږدې کوي. نو زه دا کار کوم، نه زه دا کار کوم او نه زه هغه څوک یم چې له خپل رب دغه شان وغواړي. کفار وویل ښه اوس خو دې زموږ د غوښتنو سره برابر یو کار هم ونه کړي او ته همیشه موږ د الله په عذاب سره بیروې، نو اوس موږ دغه الهي عذاب ته تیار او اماده یو. انسان اسمان را باندې وننوه، ټوټه ټوټه یې کړه، را باندې راوایاچوه چې موږ د ستا عذاب ووینو چې دا دې وسه پوره دی که یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هم د الله په اراده پورې تعلق لري. دلته نو قریش ورته ویل والله ته کاذب یې، هیڅ شی دې په وسه نه دی پوره، بلکې ستا استاد یو نفر دی چې نوم یې رحمان دی او په یمامه کې اوسیږي. یمامه په جزیرة العرب کې بلکې په نجد کې د یو ځای نوم دی، او ته موږ د هغه سړي په عبادت سره امر کوي. قریشو به داسې ویل چې رحمان د الله د نومونو څخه نه دی، لکه څرنګه چې د دغه موضوع په باره کې الله جل جلاله فرمایي واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. یعنی کله چې په دغو کفارو ته وویل سوه چې رحمان ته سجده وکړئ او د رحمان عبادت کوي، دوی وایي رحمان څه شی دی؟ آیا موږ په هر هغه شي ته سجده کوو چې ته مو په امر کوې؟ او دغه د رحمان د نامه یادول له ایمانه د دوی نفرت ورزیاتوي. نو قریش وویل دغه د امامې سړی چې نوم یې رحمان دی او تا ته تعلیم کوي، ته موږ د هغه په عبادت سره امر کوې، په والله موږ به هیڅکله پر رحمان ایمان را نه وړو. دغه د معجزو د خبرو په اخر کې عبدالله بن ابي امیه بن مغیره چې د قریش د مشرانو څخه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه زوی او ولاړ سو ویل یا محمد هغه ټول شان چې موږ درته ویل هغه ټولو ته عاجز وې، هیڅ شی دې ونه کړي. زه خو ایمان نه در باندې راوړم، که څه هم ودې وینم چې په هوا الوتې او په دغه هوا کې اسمان ته ورسیږي او له اسمانه یو کتاب در سره راوړي او زه دغه کتاب په خپل لاس کې هم ونیسم، بیا هم ایمان نه در باندې راوړم او وایم ته ساحر یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ نه وایي. آیا دغسې د عقل له چوکاټه وتلي خبرې جواب لري؟ بیا نو کفار وویل والله موږ پر تا ایمان نه راوړو تر څو چې الله ونه وینو او ټوله ملایکې ونه وینو چې دغه الله ته راځي. که مو دا ولیدل بیا نو ایمان راوړو، بیا له دغه څخه موږ ایمان راوړل هیڅ امکان نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټولې خبرې اوري او چوپه خوله دی، هیڅ نه وایي. خو بیا د کافر قریشو د دغه غوښتنو او د دغه سوال و جواب په باره کې د سورة بني اسرائیل یا سورة الاسراء دغه آیتونه نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. او قریش وایي یا محمد تر هغه وخت به پر تا ایمان را نه وړو تر څو چې جاري کړې ته موږ لره د ځمکې څخه بهېدونکي چینې. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. یا وی تالره یو باغ د خورما او انګورو او بهوي، ته په دا باغ کې ودې په بهولو سره. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا راواچوي پر موږ باندې اسمان ټوټه ټوټه لکه څرنګه چې ته ګمان کوې. او تأتي بالله والملائکة قبیلا. یا راولې الله او ملائکې مخامخ ښکاره چې موږ یې ووینو. او یکون لك بیت من زخرف. یا وی تالره یو کور چې په سرو زرو شایسته سوي وي. او ترقى في السماء. یا په اسمان کې لوړ وخیږي او هیڅکله به ستا په تش او یوازې ختلو ایمان را نه وړو تر څو چې پر موږ داسې یو کتاب راکښته کړي چې موږ یې ولولو او ستا تصدیق پکې موجود وي. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. یا محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه پاکي ده زما رب لره، یعنی زه نه یم مګر یو را لېږل سوی انسان. او بیا هم په دغه باره کې د سورة الانعام دغه آیتون نازل سوه کوم چې الله جل جلاله فرمایي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او که موږ پر تا په کاغذ کې لیکل سوی کتاب نازل کړی وی او بیا دوی
دغه کتاب په خپل لاسو مسح کړی وي نو خامخا به هغه کسانو چې کافران سوي دي ویلی چې نه دی دغه کتاب مګر ښکاره او معلومداره سحر. وقالوا لولا انزل عليه ملک، او کفار به ویل ولې پر ده ملایکه نه نازلیږي، یعنی له اسمانه ولې ملایکه نه ورته راځي چې موږ یې ووینو. الله جل جلاله فرمایي ولو انزلنا ملکا لقضي الامر ثم لا ينظرون، او که موږ ملکه نازله کړې وای نو خامخا به د دوی د هلاک خبره فیصله سوې وای، بیا به دوی ته مهلت نه وای ورکړل سوی. ورونو د تلاوت شوو آیاتونو په ترجمه کې ډېرې خبرې او تفصیل شته، خو زه نه غواړم چې دغه زموږ د سیرت النبي مضمون او تفسیر ته واوړي، نو ځکه په مختصره او کوتاه ترجمه سره کفایت کوم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، او کچیرې موږ دغه رسول ملکه ګرځولی وای، یعنی انسانانو ته مو ملکه په رسالت را لېږلی وای، نو خامخا به موږ دغه ملکه د یوه سړي په شکل ګرځولی وای، ځکه انسان د ملکې د واقعي شکل د لیدو طاقت نه لري. نو که ملکه د سړي په شکل سوی وای نو خامخا به موږ دوی په شک او شبه کې اچولی وای، لکه دغه اوس چې دوی پکښې پراته دي. یعنی اول خو مو ملکه په دې سبب په رسالت نه راولېږل چې د انسان د ملایکې د لیدلو توان او طاقت نه لري، او که یې پرځن د ملکې د لیدلو طاقت هم راوړی وی او بیا به هغه ملکې ته د درواغو خطاب کړی وی نو سمدستي عذاب پر رانازلېدی. نو ملکه خو په دغه سببونو نه راولېږل سوه، او که مو بیا چیرې ملکه د انسان په شکل او صورت کې رالېږلی وی نو دغه شک او اشتباه چې اوس یې پر تا کوي پر هغه ملایکې یې هم کوه، او دا به ورته ویل چې ته ساحر شاعر کاهن یا کاذب یې. ورونو اوس خو درته معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند خبرېدل د قرآن مجید د معنا د پوهېدلو دپاره څومره فایده لري. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په دغه واقعاتو او سیرت نس خبر، آیا د دغه آیاتو په ترجمه پوهېدلی سپو؟ هېڅ کله نه. ښه دلته یوه پوښتنه پیدا کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو دغه غوښتنې ولې نه کړې ور در سره، یعنی هغه شیان چې دوی غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه وکړه ورته موجود، او هغه د دوی د غوښتنې معجزې ولې ورښکاره نه کړې؟ جواب د دې څو سببه و. اول هغه انبیا علیهم السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه و، آیا هغو خپل قومونو ته معجزې نه وې ورښکاره کړي؟ موسی علیه السلام و فرعون ته او د هغه قوم ته نه معجزې ورښکاره کړې، او هره ویه تر هغه د مخې معجزې لویه او مشکله وه. آیا د فرعون قوم د دغه معجزو په لیدلو سره ایمان راوړي یا نه یې راوړي؟ د قریش د معجزو غوښتنه هم د ایمان راوړلو دپاره نه وه، بلکې جدل سبست او بې ځایه بحث و. آیا عیسی علیه السلام خپل قوم ته معجزې نه راوړي بلکې راوړې وې، مګر قوم یې د هغه معجزو په لیدلو سره بیا هم ایمان نه راوړي. نو الله جل جلاله په قرآن مجید کې هم دا ذکر کړی دی چې دغه د دوی غوښتنې یې ولې نه کېپره. الله جل جلاله د سورة بني اسرائیل اسراء په 59 نمبر آیات کې فرمایي وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، او موږ هیڅ شي له دې څخه نه منع کړي چې د دوی د غوښتنې معجزې ورولېږو، بې له دې چې پخوانیو کفارو د معجزو تکذیب کړی و بیا نو موږ هلاک کړل. یعنی که اوس موږ د دوی د غوښتنې معجزې ورکړو او دوی ایمان را نه وړي دوی هم هلاکیږي. او ورکړې مو د سمودیانو قوم لره وشه ښکاره معجزه، نو سمودیانو پر خپلو ځانو د هغې اوښ په زخمي کولو او وژلو سره ظلم وکړی. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، او نه لیږو موږ دغه فرمایشي معجزې مګر د بیرولو دپاره یې لیږو. الله جل جلاله د صالح علیه السلام قوم ته د دوی د غوښتنې سره برابر د معجزې په شکل اوښه ورکړه، ټولو په سترګو ولیدل چې لویه غټه او قوي اوښه د ځمکې یا ډبرې څخه راوځي، بیا یې هم ایمان را نه وړي، حتی هغه د معجزې اوښه یې زخمي او مړه کړه. د کفارو د غوښتنو د نه پوره کولو دوهم سبب دا و چې د دوی د غوښتنو پوره کول د امت اخره او انتها وه. هغه داسې کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قریش په منځ کې دغه بحث وسو، جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله، الله جل جلاله راستولی یم او فرمایلی دي دوې خبرې دي، هر یوه چې ستا خوښه وي هغسې به وسي. اول دا چې د دوی پر بې معنا او غلطو خبرو صبر وکړه او انتظار ورته وکړه، یا دا چې هغه شیان چې دوی غواړي ټول به ورکړم، مګر د دغو معجزو تر حاصلېدلو وروسته که بیا هم ستا د رسالت تصدیق ونه کړي، ایمان یې را نه وړي، ټول به هلاک کړم. اوس نو خوښه او اختیار ستا دی، یا به په ټولو مشکلاتو بې معنا خبرو او ټولو هغو ازارو چې تا ته درکول کېږي صبر کوي، یا به د دوی غوښتنې ورکړم. که بیا هم تر هغه فرمایشي معجزو وروسته انکار وکړي نو ټوله مکه هلاکېږي، لکه پر پخوانیو امتونو چې قسم قسم عذابونه او خرابۍ نازل سوي دي. نو یا رسول الله کومه خوا اختیاروي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صبر او انتظار کوم.
الله جل جلاله ته امید لرم چې د دوی په وروستنیو نسلونو کې داسې څوک پیدا سي چې پر الله جل جلاله ایمان راوړي. رؤوف او رحیم رسول الله د الله جل جلاله په قدرت او اراده دا کولای سوی چې د دوی ټولې غوښتنې ورپوره کړي، مګر دا نو د امت انتها او اخره وه، ځکه دا د نبي او امت په منځ کې اخرنۍ فیصله ده. واقعا هم پس له هغه چې د امت د غوښتنو سره سم ټولې معجزې ښکاره او موجودې سي، بیا نو امت ته دوې لارې پاتې کېږي، یا به ایمان راوړي یا به انکار کوي. که انکار وکړي الهي عذاب پر نازلیږي چې په دغه عذاب سره هغه قوم و انتها او اخر ته رسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه غوښتل چې د دوی سره اخري فیصلې ته ورسیږي. ویلې که په دوی کې پیدا نسته اولادو ته یې امید سته، ښایي په هغو کې مسلمانان پیدا سي. او واقعا همداسې وسوه. حتی د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه مسلمان سو. په همدې سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبر کولو او انتظار اړخ یې طرف اختیار کړی. ابو طالب د بني هاشم ټولنه جوړوي. دا چې دا ټولنه له کوم افراد څخه جوړوي دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونه د قاری محمد امین اعزاز په تخنیکی چارو جوړه او ما محسن احسان تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې موږ تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عکاس کی قول لا الہ الا اللہ اورما، عکاس کی قول لا الہ الا اللہ اورما، چراغی مصطفی باشراری بولہبس، حسن زیباس ربیلال اصحب صہیب زروم، بخاکی مکہ ابو جہل چی ابو عجبیس، حسن زیباس ربیلال اصحب صہیب زروم، بخاکی مکہ ابو جہل چی ابو عجبیس. عکاس کی قول لا